چې کومو خلکو ته الله تعالی د خپل عشق سره ډک او لبریز زړونه ورکړي دي، د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی ملاقات دی، د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی دیدار دی، د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی میلمستیا او جنت و نعمتونه دي. نو ځکه هغې به د مرګ په راتللو باندې خوشحاله کېدل، هغې به د مرګ په اورېدلو باندې د الله حمدونه بیانول. حضرت خواجه باقی بالله رحمه الله ته چې به کوم څوک راغلی او فلانکی سړی وفات د به ورته ویل الحمدلله چې د دنیا د مشکلاتو څخه فارغ است. ځکه هغې ته دا معلومېدله چې دلته هره ورځ امتحان دی، هغې ته دلته معلومېدله چې د دې زندګۍ هر ګړی امتحان دی، او په امتحان کې د سړي زندگی ډیره سخت وي او ډیره پابند دی. نو ځکه هغې دې دنیا ته د مشکلاتو د امتحاناتو په نظر کتل، او چې کله به د دنیا سره رخصتېدی نو هغې ته به بې اختیاره پر خوله دا کلمې ورتلې الفزت ورب الکعبه، زما دې په رب د کعبې قسم چې زما کامیابه سوه. چې کله به د دنیا سره رخصتېدی د هغې د خوله به دا چغه خطا الفزت ورب الکعبه. ځکه د هغې دا زندگی و دا عقیده و دا فکر ولو چې ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مرګ یو فل دی، یو دوست د بل دوست سره یو ځای کوي. لکه یو دوست د سیند پر هغه غاړه دی، بل دوست د سیند پر دې غاړه دی، چې کله په مابین کې فل نه وي او پل کرا سوی نه وي او پر پل باندې سړی تیر سوی نه وي، یو دوست د بل دوست ملاقات ته ځان نسي رسولی. ځکه د هغې به دا عقیده وه چې تحفة المؤمن الموت، د مؤمن دپاره د الله د طرفه بهترین تحفه مرګ دی. ځکه په مرګ باندې د الله دیدار و ملاقات کېږي، د مرګ بغیر به چیرې کېږي. د هغې به دا عقیده وه چې مرګ د انسان دپاره سلامتیا ده. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، چې کومه ورځ د ژوند ده، چې کومه ورځ د مرګ ده، چې کومه ورځ د قیامت ده، دا درې ورځې د سلامتیا د انسان په زندگی کې پر انسان باندې درې ډېرې ناولدې ورځې راځي چې په هغه ورځو کې سړی داسې دنیا ویني، داسې اشکال ویني، داسې مخلوقات ویني چې د دې څه مخکې نه یې لیدلې. یوه هغه ورځ ده چې سړی د مور د نسه دنیا ته سترګې راښکاره کړي. دا د انسان د زندګۍ ډېره ناولده ورځې، ځکه د دې څه مخکې انسان څه نه یې لیدلي. که چیرې یو د الله نیک بنده راسي، یو بزرګ راس د سړي په راسته غوږ کې اذان وکړي او چفه غوږ کې اقامت وکړي، د انسان پر زندگی باندې ډېره بهترین اثر لري. دویمه هغه ورځ چې سړی د دنیا څخه سترګې پټوي او د قبر توره کنده ته ورشوه کېږي، چې صرف د دنیا څخه سترګې پټوي زه کندن راځي. ځکه دې وخت کې د انسان څخه ولد مخلوق د قریبانو په شکل دا ورته ناولد سي ځینې غایب سي، او ناولد مخلوق د فرشتو د عزرائیل علیه السلام په شکل پر انسان راښکاره سي. او دې وخت کې هم سړی داسې حالات ویني چې د هغې څه مخکې سړی نه یې لیدلي. که د الله یو نیک بنده د انسان په نصیب سي چې هغې دې وخت کې سوره یاسین ورته وایي، نو هغه سوره یاسین د انسان ډېره لو تسلي او د انسان په مشکلاتو کې ډېر آسان کړي. او درېیمه هغه ورځ چې سړی د قیامت په میدان کې راپورته سي، نو دا د انسان درې ډېرې ناولده ورځې راځي. نو په هغه ناولده ورځو کې یوه ورځ دا ده چې سړی د دنیا څخه آخرت ته رخصت سي.